لیلا د زرو سختن ویوړه غریبه جانان ته وروسته ګورې ویر کمینه د دې منصور ته زړه چاودون اولاد هم نه چا دوست محمد طالب دوست محمد ما ملګری ډېر ښه ملګری مې دی او د کم ځای دی؟ اریان کوټ درګاه اریان کوټ په ما د خپل ځانه ګرانه ګلنده ماشنا ای ګل بدن سر قطع اونچه پا ماشنا تا ته د تیرې زمانې هغه دوران یادوم په دې پسې درته د نن زمانې ځان یادوم ما ستا د مینې په خاطر ټوله دنیا شیندله د رقابت تاوله مې نوره څه بلا شیندله پسه حیران نه وم په هر لار درتلم درپسې که ته د بریښ په رفتار تلې درولتم درپسې د حق آواز هم د منصور د خولې ویلی ومه ښه ډاډه تلمه د نظر په دار ختلی ومه ما د سیپل په شان د وسپنو پیزار زوړ کو ستا په نغمو کې مال زړه ستا زوړ کو ستا په غندل ځوانۍ د پرخې په شان ورېدم لکه وږمه د پسرلي درپسې وګرځېدم د لیونو غوندې پسې مې شپې رڼا کړې څه په ناتال مې د تودو اوښکو ډیوې رڼا کړې لکه مجنون مې ستا د چم خاورې ریګونه خپل کړل لکه فرهاد مې د شیرین په خاطر غرونه خپل کړل د هر څه تېر شوم د زمان که د مکان قیدوم که د سماج د بل هوسو د دوران قیدوم هغه د وسپنې نیمې ټولې وچې چلې هغه د وخت او دې سړی مې ټولې وزغملې د ژوندون لار مې د یقین په پاپو غوسه کړله د وخت چاړه مې په خپل زخم پسه کړله وخت تېرېدو په مخ کې تلو خو تا اقرار نه کوو زه پل په پل غوس قتلېدم خو ما اظهار نه کوو داسې بیا ډېر کلونه تېر شو زمانې تېرې شوې زما او ستا د ځوانۍ هغه ورځې شپې تېرې شوې راغلم د ژوند د لوړې لم په سر مې ساه واخیسته ځان ته مې خیال شو اندازه مې د سزا واخیسته په بام ولاړم خپو ته ګورم یو ښار ته ګورم چې په سزا پرې راغلم هغې لار ته ګورم اخر ما څه دپاره دومره شواخونه وکړلو کمې جذبې لرمې دومره ځګرخونه وکړلو ستا ر ښایست د هر اندام زوال ته ورسېدو زوی لتاړ کړم زما پن کمال ته ورسېدو اوس مینه فکر ته راځي نه دی ارمان جاړم سر و سیر خلاصه شوه نه ګټه نه تاوان جاړم قسم دی وس راته نه یار او نه جانان ښکاري ما ته د کلي کوڅې عام غوندې انسان ښکاري رښتیا مې درته وویې دروغجن نه یمه هغه طالب یم اوس په تاړو مین نه یمه ډېر ښه او ستاسو د جان ګل اجز جان ګل اجز تاسو خپل کلام وایم ځکه وایم ته لاسونه دې مروړل د ډېره قاره تاوېدې زما د ارمانونو د مزاره تاوېدې او دا ستا په انتظار ستا د وادي سوري ته ناست وم چې زه به دې لیدم په بله لاره تاوېدې او په هیره دې په خیال کې چې راته راغلمه جانانه مچۍ د ګبینه رانه بې شماره تاوېدې او د پیر بابا مزار کې د لاس پورته په دعا و ما ته غوښتې خو تو چا دپاره تاوېدې دا ما جز له راغی ما جز ته داسې وایي جونګړه درله سېزم د خونکاره تاوېدې دا ما جز له راغی ما جز ته داسې وایي جونګړه درله سېزم د خونکاره تاوېدې دغه بل څه نه دغه ډېر اوږد نظم دی هغه فقري سره ته چې پاګل کړې هغې عنوان دی هغه زه مجنون ته چې پاګل کړې زه هغه سختې زغملی شم پاس حوصلې ته مې سلام وکړه مجنونه داسې ولولی یم کائنات حیرانولی شم پاس حوصلې ته مې سلام وکړه مجنونه او دغه لاندو نه راځي شعر یوازې دا نه چې موږ اکثر شعر د صرف انټرټینمنټ یا دې دپاره ده په شعر کې پوره کائنات راغونډي پوره د ژبې خدمت دی په دې سره ډېر څه څیزونه او مطلب چې خپل کلتور ورسره تړلی دی ژبې سره لکه مطلب چې مور ډېر څیزونه ورسره تړلی شي خامخا دغې چې څوک هم خدمت کوي د هغې مننه کوم الله خوشحاله ده الله جنت سپینه ګیره ډېره